بسم الله الرحمن الرحیم. راځم د مثلثاتو د درسونو په ادامه بل لیکچر ته. د مثلثاتو بنسټیز مطابقتونه دا یو له مهمو مباحثو څخه دی په مثلثاتو کې. د مثلثاتو بنسټیز مطابقتونه، اول تاسې دا وپېژنئ مطابقت څه ته وایي. مطابقت هر هغه مساواتو ته وایي چې د متحول په ټولو قیمتونو باندې دواړې خواوې برابرې راسي. نو مثلثاتي مطابقت بیا چې ته وایي هغه مثلثاتي مساوات چې د زاویې په ټولو قیمتونو باندې دواړې خواوې برابرې راسي. هغه مثلثاتي مساوات چې د زاویې په ټولو قیمتونو سره د مساواتو دواړې خواوې برابرې راځي، دې ته وایي مطابقت. په کانکور کې داسې پوښتنې هم ډېرې درته راځي. مثال یو مساوات درکوي، وایي دا څه ډول مساوات دی په مثلثاتو کې. ته څنګه تشخیصوي چې یو مساوات یې درکړي چې آیا دا مساوات معادله ده که مطابقت؟ د معادلې او د مطابقت دواړه مساوات دي، هم معادله مساوات وي هم مطابقت. څنګه تشخیصولی سو مطابقت او معادله یو له بل سره توپیر یې څه شی دی؟ معادله په ځینو ځانګړو قیمتونو باندې، په ځینو خاصو قیمتونو، په ځینو ځانګړو قیمتونو باندې دواړې خواوې برابر راځي. د مطابقت ته بیا په ټولو قیمتونو باندې دواړې خواوې برابر راځي. مثال زه تاسو ته وایم ساین x منفي 1 مساوي په 0. دا یو مساوات دی. آیا دا مساوات معادله ده که مطابقت؟ ته تشخیص لپاره اوس څه کار کوي؟ هر ډول قیمت x ته ورکوي. که په ټولو قیمتو یې صدق کوئ نو دا مطابقت دی، او که په ټولو صدق نه کوي په ځانګړو قیمتو یې صدق کوي بس معادله ده. یعنې د تشخیص طریقه قیمت گذاري وکړه. په ټولو قیمتو صدق وکړي مطابقت، په ټولو قیمتو صدق ونه کړي، په ځینو خاصو قیمتونو صدق وکړي معادله. اوس ګورئ زه دلته x ته 0 قیمت ورکوم. x ته چې 0 قیمت ورکړم ساین 0 منفي 1 مساوي په 0. ګورم چې صدق کوي که نه. ساین 0 څو دی؟ 0. 0 منفي 1 مساوي په 0. 0 منفي 1 مساوي په 0 نه راځي، یعنې معنا صدق یې ونه کوي، دې قیمت صدق ونه کوي. مثال زه یو بل قیمت ورته ورکوم 1 په 10 درجې. کله چې x ته 10 درجې قیمت ورکړم ساین دلته ساین 10 څو راځي؟ 1/2 منفي 1 مساوي په 0. ګورې 1/2 منفي 1 هم 0 نه راځي. دا په 90 درجې صدق کوي، په 0 صدق نه کوي، په 10 صدق نه کوي، په 45 په 60. یعنې معنا دا داسې یو مساوات دی چې په هر قیمت یې صدق ونه کوي. بس معلوم سو چې دا مساوات څه ډول دی؟ دا معادله ده دا مساوات. موږ تاسې په مطابقت د مطابقتونو د لحاظه په مثلثاتو کې بې شمېره مطابقتونه لرو، خو په دې بې شمېره مطابقتونو کې ځینې داسې مطابقتونه دي چې باید موږ تاسې دایم په یادو کړي چې هر کله په مثلثاتو کې کار کوو هغه مطابقتونه باید زموږ حفظ وي، تر څو چې افادې ساده کو، تر څو چې معادلې حل کو، تر څو چې وکولای سو ځینې کسرونه ساده کو. یعنې دا ډېره زیاته یو مهمه خبره ده. زه تاسو ته په مثلثاتو کې هغه مهمترین او بنسټیز یعنې تهدابي او اساسي مطابقتونه یې وایم چې کم یو دي. البته په راتلونکو څپرکو کې نور مطابقتونه هم وایو، خو شروع چې کوو هغه مطابقتونه کم دي. اول دا درته وایم، یعنې هر معادله چې زه هر مساوات چې زه دا اوس تاسو ته وایم، زه وایم دا مطابقت ده، یعنې چې ته هر قیمت زاویې ته ورکړې دی به صدق کوي. هغه دا دی. ګورئ ساین مربع تیتا جمع کوساین مربع تیتا مساوي په 1. 1 جمع تانجانت مربع تیتا مساوي په سیکنت مربع. ګورئ دا مساواتونه دي، مګم دا څه ډول مساواتونه دي؟ دا مساواتونه مطابقتونه دي، یعنې چې ته هر قیمت ورکړې دی به صدق کوي. 1 جمع کوتانجنت مربع تیتا مساوي په کوسیکنت مربع تیتا. ساین 1 پر کوسیکنت دا داسې یو مطابقت دی چې تر اوسه موږ ډېر ځل د دې څخه ګټه هم پورته کول، یعنې په اوله کې په پوهېدلو چې ساین او کوسیکنت یو د بل ضربي معکوس دي. دا یې وګورئ کوساین بیا د سیکنت ضربي معکوس دی، تانجنت بیا 1 پر کوتانجنت دی. دا دوی اړیکې هم ډېرې مهمې دي. تانجنت ساین پر کوساین دی او کوتانجنت کوساین پر ساین دی. دا اته مطابقتونه زموږ په دې درس کې راغلي دي. زه دا ټول درته پیدا کوم چې دا څنګه لاسته راغلي. دا هم اسانه کار دی، دا به هم اپلا ترلاسه کو. خو یوه مهمه خبره دلته بله درته یادومه. ځینې وخت زما څخه شاګردان پوښتنه کوي
چې استاد ته وایه مطابقت داسې مساوات ته وایي چې په ټولو قیمتو صدق وکړي. اوس دغه که چیرې مطابقت وي نو په دې کې زه 90 درجې وضع کوم، د تیتا پر ځای 90 لیکم. بیا د 90 تانجانت تعریف شوی نه دی نو دا خو په ټولو قیمتو صدق نه کوي، دا دی په 90 صدق نه کوي، په 270 صدق نه کوي، نو دا خو مطابقت نه دی. ګوري کله چې موږ وایو په ټولو قیمتونو سره صدق کوي، زموږ هغه قیمتونه هدف دي چې دوی پکښې کې تعریف دي، یعنی هر هغه قیمت چې تانجانت و سیکنټ یې تعریف دي تی وضع که دا صدق کوي. هدف مو د دې خبرې څخه دی هر هغه قیمت چې دی صدق نه پکښې کې کوي، معنی دا ده چې هغه د تانجانت د تعریف په سایه کې شامل نه دی. د صدق کولو خبره خو بیخي لیرې ده، اصلا د هغه زاویې تانجانت شتون نه لري، یو ځل خو باید شتون ولري. بیا زه مربع د یو سره جمع کم ویې ګورم چې د سیکنټ له مربع سره برابر دی که نه. نو د صدق کولو څخه مو هدف چی شي دی؟ ټول قیمتونو څخه مو هدف چی شي دی؟ ټول قیمتونه هغه قیمتونه چې نوموړي نسبتونه پکښې کې تعریف دي، د ساحې څخه یعنی د تعریف د ساحې څخه بهر قیمتونه نه یادو. و 0 وضع کوي صدق کوي، 10 وضع کوي، 22 درجې وضع کوي، 20 درجې وضع کوي، همداسې 80 وضع کوي، 180 وضع کوي، په دې ټولو قیمتو کې صدق کوي. شرط د دې چې په هغه کې دوی تعریف وي. دغه کم نسبتونه چې دلته ما تاسو ته د کم مطابقتونه چې مې درته ویلي دي تاسو توجه کوئ، په دغه باندې یو اندازه کار وکړو چې دوی څنګه لاسته راغلي دي. دوی څنګه لاسته راغلي دي؟ ښه، زه به اول تاسو ته یو قایم الزاویه مثلث رسم کم. تاسې داسې فرض وکړئ چې دا قایم الزاویه مثلث دی او دا زاویه قایمه ده. دې زاویې ته به زه نوم ورکړم تیتا، د دې مخامخ زولي ته به ای ووایم، مجاورې زولي ته به بي ووایم، او د نوي مخامخ زوله چې وتر دی هغه ته به سی ووایم. د فیثاغورس قضیه اول به دا درته ولیکمه. د فیثاغورس قضیه په څه ډول ده؟ د قایمو اضلاعو د مربعاتو مجموعه د وتر له مربع سره مساوي ده. که چیرې زه د دې مساواتو اطراف په سی مربع باندې وویشم نو دا به داسې یو شکل راسي، ا مربع پر سی مربع جمع بی مربع پر سی مربع مساوي سی مربع پر سی مربع. ا مربع پر سی مربع د طاقت د قوانینو په اساس داسې لیکلی سو ا پر سی کل مربع. بی مربع پر سی مربع د طاقت د قوانینو په اساس داسې لیکلی سو بی پر سی کل مربع. او سی مربع د سی مربع سره خلاص یو. اوس تاسې په مثلث کې وګورئ چې ا پر سی د 2 ځلو تقسیم دی، دا کم نسبت دی؟ موږ وایي ا پر سی دا خو مقابل پر وتر راغلی نو دا ساین دی، نو زه د ا پر سی پر ځای لیکم ساین او مربع چې لري دا یې هم مربع، ساین مربع تیتا. بی پر سی په مثلث کې وګورئ، بی پر سی مجاور پر وتر د تیتا کوساین راځي، مربع یم په خپله نو کوساین مربع تیتا او مساوي په یو. دا هغه لومړنی مطابقت چې ما تاسو ته مخکې وویل دا دی د دې ثبوت. په ثبوت کې یو شي ته تاسو توجه ولرئ، کله چې ما دا اړیکه ثبوتوله زاویه مې حاده فرض کړه، ولې زه تاسو ته وایم چې دا مطابقت دی، یعنی ته چې هر ډول زاویه ورکړې دا به صدق کوي. خو د ثبوت دپاره یو ساده حالت ما په نظر کې ونیوی. فرض مې کوي چې زاویه دې حاده وي، که نه نو دا یوازې د حاده زاویې دپاره نه دی، د هر ډول زاویې دپاره دا خبره صحیح ده. یعنی د هر ډول زاویې ساین مربع که او کوساین مربع که چې جمع یې کې اتمی یو ورکوي. د هر ډول زاویې که ساین و کوساین مربع کوي او ترمنځ یې جمع کوي یو ورکوي. دا یوه اړیکه لاسته راله. بله اړیکه همدغه د فیثاغورس قضیه چې مو پیدا کړې ده، همدا د فیثاغورس قضیه ګوري ا مربع جمع بی مربع مساوي په سی مربع. د دې ځلې اطراف پر ا مربع باندې ویشم. اطراف چې پر ا مربع وویشم، ا مربع پر ا مربع یو، بی مربع پر ا مربع دا د سی لیکای سو بی پر ا کل مربع، او سی مربع پر ا مربع دا د سی لیکلی سو سی پر ا کل مربع. اوس بیا وګورئ بی پر ا او سی پر ا کم نسبتونه دي؟ یو جمع بی پر ا مجاور پر مقابل، دا خو کو تانجانت دی نو کو تانجانت مربع تیتا. سی پر ا دا خو وتر پر مقابل دی، یعنی د ساین سرچپه، نو دا خو کو سیکنټ دی، کو سیکنټ مربع تیتا
ګوري یوه بله اړیکه چې هلته موږ تاسې په مخکیني جدول کې یاده کړې وه، یو جمع کوتانجانت مربع کوسیکنټ مربع راځي، دا مو پیدا کړه. په همدې شکل باندې که چیرې تاسې A مربع جمع B مربع مساوي C مربع، که چیرې تاسې د دې وارې د دې اطراف پر B مربع وویشئ، بله اړیکه لاسته راځي. A مربع پر B مربع A پر B کل مربع، B مربع پر B مربع یو، C مربع پر B مربع راځي C پر B کل مربع. اوس A پر B وګورئ، A پر B مقابل پر مجاور، دا خو تانجانت دی، تانجانت مربعی تیتا جمع یو مساوي C پر B بیا وتر پر مجاور د کوساین معکوس، نو دا سیکنټ دی، سیکنټ مربعی تیتا. اوس دا کولی سو بیا د حفظولو لپاره چې داسې ولیکئ، اسانه حفظوای سو چې اولي اړیکې ته هم ورته والی ولري، یو جمع تانجانت مربعی تیتا مساوي په سیکنټ مربعی تیتا. او نورې اړیکې چې مو ویلې وې هغه هم ډېرې زیاتې اسانه دي، کولی سم په هغه کې هم یو دانه درته کار کم، تاسې توجه ورته وکئ. ښه، ساین مربع جمع کوساین مربع یو، دا اړیکه مو کار کړه. یو جمع تانجانت مربع یو جمع کوتانجانت مربع، دا درې مې درته وویله. اوس تاسې ګورئ چې یو دوه نورې هم درته کار کم. مثال بیا به هم یو قایم الزاویه مثلث په نظر کې ونیسو. تاسې فرض کړئ چې دا قایم الزاویه مثلث وي، دې زاویې ته زه تیتا ووایم، مخامخ ضلع A مجاوره B وتر C. د دې وارې زه څه کار کوم؟ ساین اول درته تعریفوم، ساین تیتا، ساین تیتا مو چې شو ویلي مقابل پر وتر. اوس تاسو داسې یو کار وکئ، په دغه کسر کې صورت او مخرج پر A تقسیم کئ، صورت او مخرج د کسر پر A تقسیمو یا پر A ویشو. تاسو دا کار وکئ، یعنی څنګه؟ زه لیکم ساین تیتا مساوي دی A پر C، A م تقسیم پر A کوم، C م تقسیم پر A کوم، دا هیڅ مشکل نه لري، د دې کار اجازه لرئ. نو A د A سره خلاص شو یو او C پر A په خپله. اوس لیکم ساین تیتا مساوي دی، دلته یو پاته دی، دا په خپله. وګورئ C پر A چې شي دی، C پر A وتر پر مقابل، نو دا خو کوسیکنټ دی، کوسیکنټ تیتا. دومره په اسانۍ باندې دا اړیکه هم لاسته راله. کولی شي په همدې شکل باندې هغه نور هم کار کوي. مثال کوساین عبارت د چی شي څخه دی؟ کوساین تیتا، دا B پر C دی، صورت او مخرج پر B وویشئ، دا اړیکه مو لاسته راځي، کوساین تیتا یو پر سیکنټ تیتا. دا اړیکه به هم درته کار کومه، تانجانت تیتا ساین تیتا پر کوساین تیتا، دا څنګه لاسته راوړلی سو؟ ساین تیتا پر کوساین تیتا. تاسې اول تانجانت تعریف کړئ. تانجانت چې شي دی؟ مقابل پر مجاور، یعنی معنا A پر B. اوس زه د دې کسر صورت او مخرج پر C باندې ویشم، صورت او مخرج په C باندې تقسیم کوم، نو داسې یو شکل راځي، تانجانت تیتا مساوي A به هم پر C باندې تقسیم کو، B به هم پر C باندې تقسیم کو. اوس تاسې په مثلث کې وګورئ چې A پر C چی شي دی؟ A پر C مقابل پر وتر، دا خو ساین دی، نو زه د A پر C پر ځای لیکم ساین تیتا. B پر C چی شي دی؟ مجاور پر وتر، نو د B پر C پر ځای لیکلی سم کوساین تیتا. دا اړیکه هم لاسته راغله، تانجانت تیتا ساین تیتا پر کوساین تیتا. دا اړیکې اتمی کار کوي چې ډېرې زیاتې مهمې دي، او دا مطابقتونه باید دایم زموږ تاسې زده یي. دا یو له مهمترینو مطابقتونو څخه دي. ښه، اته سره مطابقت مو وویل. دلته ما تاسو ته یو بله موضوع راخیستې ده، د پورتنیو بنسټیزو اړیکو څخه لاندې پایلې هم ترلاسه کیږي. دا پایلې ګورئ، یو ما تاسو ته دا اړیکه وویله، لومړی اړیکه چې ساین مربع تیتا جمع کوساین مربع تیتا دا مساوي دی په یو. کولی سمه په یو حالت کې کوساین مربع دې خوا ته واړوم، په بل حالت کې ساین مربع. که کوساین مربع اخوا ته انتقال کړي، نو ساین مربع تیتا مساوي کیږي یو منفي کوساین مربع تیتا. دا یو
نتیجه ده، یوه پایله ده چې د دا اړیکې څخه لاسته راله. دا هم ډېر مهمې. ځینې وخت موږ تاسې غواړو د ساین مربع پر ځای کوساین ولیکو، نو کولی شئ تاسې د ساین مربع پر ځای ولیکئ 1 منفي کوساین مربع. او که ساین مربع اخوا ته انتقال کړئ د مساواتو دې لوري ته یې راولئ، بیا کوساین مربع تیتا مساوي په چی شي راځي 1 منفي ساین مربع تیتا. دا لومړي دوه دانې نتیجې چې لاسته راغلي دي دا مو د اولې اړیکې څه پیدا کړي. بل درېم څلورم د کوم ځای لاسته راغلي؟ ما تاسو د سین یو اړیکه وویله، د سین یو اړیکه مې وویله چې 1 جمع تانجانټ مربع په اساسي اړیکو کې ومې ویل چې دا مساوي کېږي په سیکنټ مربع. او اوس نو 1 جمع تانجانټ مربع یې په خپله سیکنټ معکوس یې کوساین دی، د سیکنټ مربع معکوس کوساین مربع. نو دا کولی سم ولیکم 1 پر کوساین مربع تیتا. نو 1 جمع تانجانټ مربع هم سیکنټ مربع دی، 1 جمع تانجانټ مربع 1 پر کوساین مربع هم دی. بیا تاسې ګوري چې کوم یو ته ضرورت لري. اصلي اړیکه خو دا ده، خو دا مې ځینې لاسته راوړه، البته دا هم ډېر استعمال لري. څلورمه اړیکه چې څنګه لاسته راغلې ده، همدغه اړیکه که چیرې زه د دې اطراف معکوس کم، د دې اړیکې اطراف معکوس کړئ یا سرچپه کړئ، څلورمه اړیکه لاسته راځي. تاسو چې اطراف سرچپه کړئ دې خوا ته به څه شي جوړ شي 1 پر 1 جمع تانجانټ مربع تیتا، او اخوا ته به څه شي راسي کوساین مربع تیتا. یعنې تاسو وګورئ د دې یوې اړیکې څخه څومره ډېرې پایلې لاسته رالې. اصلي اړیکه دا وه، دا دی، داسې پایله مو هم ځینې لاسته راوړل، داسې پایله مو هم. دا هر یوې بیا په مثالونو کې استعمال لري. ښه، دې ته وګورئ 1 جمع کوتانجانټ مربع تیتا 1 پر ساین مربع، بیا هم هماغه رقم 1 جمع کوتانجانټ مربع مو مخکې وویل چې دا مساوي په چی شي دی کوسیکنټ مربع تیتا. او زه دې څخه یوه پایله داسې هم لاسته راځي 1 جمع کوتانجانټ مربع تیتا کوسیکنټ مربع معکوس کړئ. موږ وایو که کوسیکنټ مربع کو 1 پر ساین، کوسیکنټ که سرچپه کو 1 پر ساین، که کوسیکنټ مربع معکوس کو 1 پر ساین مربع، که مکعب معکوس کو ساین مکعب. خو معکوس دی چې توان یې هر څو یې هغه به ورته لیکې، نو دا راځي ساین مربع تیتا. دا یوه اړیکه. او که چیرې اطراف معکوس کړئ د مخکینۍ اړیکې په څیر، دا شپږمه اړیکه یې بیا لاسته درته راځي. دا خوا چې سرچپه کړئ 1 جمع چی شي به درته راسي کوتانجانټ مربع تیتا، او 1 پر ساین مربع چې معکوس کړئ دا به راسي ساین مربع، دا ساین دی، ساین مربع تیتا. دا یوې اساسي اړیکې څه مو دومره نورې اړیکې هم ترلاسه کړې. نورې اړیکې ما تاسو ته داسې نیولې وې چې ساین 1 پر کوسیکنټ دی، کوساین 1 پر سیکنټ دی، او تانجنټ 1 پر کوتانجنټ دی. دا مو ویل چې یو د بل ضربي معکوس دی. اوس که تاسې هر اړیکه طرفین وسطین کوئ، دا هم ډېره مهمه خبره ده. د ساین او کوسیکنټ حاصل ضرب د مساوي زاویو لپاره دایم 1 دی. متوجه سولئ؟ د مساوي زاویو ساین او کوسیکنټ که ضرب کوي دایم 1 دی. او دا اړیکه مو د دغه د طرفین وسطین کولو څه پیدا کړه. که دا اړیکه طرفین وسطین کې ډېره یو مهمه اړیکه لاسته راځي، د کوساین او د سیکنټ حاصل ضرب د مساوي زاویو لپاره مساوي په 1 دی. د تانجنټ او کوتانجنټ حاصل ضرب د مساوي زاویو لپاره مساوي په 1 دی. یعنې که چیرې تاسې د مساوي زاویو کوساین و سیکنټ ضرب کوئ دایم 1 درکوي. که تاسې د مساوي زاویو تانجنټ او کوتانجنټ د ضرب حالت کې ولرئ، د دې جواب دایم 1 دی. چې دا اړیکې بیا هم داسې لاسته راوړلې. اوس نو تاسې هم باید پر اړیکو باندې کار وکړئ، او هم د دې اړیکو څخه چې کم نتایج لاسته راغله پر هغه کار وکړئ. په دا ډېر زیات ولیکئ تر څو چې په یادو پاتې سي. بیا په راتلونکي لیکچر کې د دغه اړیکو په اساس باندې افادې ساده کوو، د یو نسبت له مخې بل نسبت پیدا کوو، په دې مثالونو باندې کار کوو.